عبدالرحمن بابا د مرګ او ژوند خبره کوي وي چې د دې هړو څه پته لګي نه چې د کومې انسان راغو په کومه انسان لاړو. انسان دپاره مرګ ښه دی که د انسان دپاره ژوند ښه دی. څه عجیبه غوندې کیفیت دی روان دی. هغه فرمایي وی هسې تیز درومي دوران گویا پړک دی د اسمان د آسیا په سیر گردش کا په زمین باندې آسمان او ککری دی د سړویو چې وړیږي تر دامیان پیدا کیږي فنا کیږي نه سر شته نه سامان نه سر شته نه سامان شته نه حد شته نه پایان او ځینې ډول وهي خادي کا ځینې ویر که د خپل ځان ځینې شمع غوندې جاړي ځینې ګل غوندې خندان او که یې ګورې یو ګلشن دی که یې ګورې یو زندان که یې ګورې یو ګلزار دی که یې ګورې یو بیابان یوه هسې تماشه ده چې هیڅ نشي بیان کیفیت یې موندی نشي په دلیل او په برهان چې کومه خوا رفتن دی بیا یې چرته دی مکان خدای خبر دی په دا علم هیڅ خبر نه دی رحمان.